السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. په نننۍ ویډیو کې به موږ وایو انګلیش سنټنس with اردو in پښتو meaning. انګلیش جملې له پښتو او اردو معنا سره. Call me tomorrow. ماته سبا ته زنګ ووهه. کله چې تاسو چاته ووایئ چې ماته سبا ته زنګ ووهه، نو تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ چې call me tomorrow. ماته سبا ته زنګ ووهه. یا چې تاسو چاته وایئ چې څومره چې ژر کیدی شي یا څومره چې ژر امکان ولري، نو تاسو داسې په انګلیش کې ویلی شئ چې as soon as possible. یا ته چې چاته وایئ چې دا زما مسله نه ده، نو تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ چې not my problem. کله چې تاسو چاته وایئ چې آیا تاسې دا غواړئ، نو په انګلیش کې داسې ویلی شئ چې do you want to eat. یا تاسو چاته وایئ چې آیا تاسو پوهیږئ، نو داسې په انګلیش کې ویلی شئ چې do you understand. یا تاسو چاته وایئ چې داسې مه کوئ یا دا مه کوئ، نو تاسو داسې ویلی شئ don't do it. کله چې ته وایې چې هغه هلته دی، نو داسې ویلی شئ په انګلیش کې they are. کله چې ته چاته وایې چې بالکل نه، نو په انګلیش کې داسې ویلی شئ چې absolutely not. یا ته چاته وایې چې دا واخله یا دا وپلوره، نو داسې ویلی شئ په انګلیش کې چې buy it. او کله چې ته وایې چې زه پکې لیوالتیا نه لرم یا زه یې نه خوښوم، نو داسې ویلی شئ په انګلیش کې I am not interested. یا که ته چاته وایې چې دا څه دي، نو په انګلیش کې داسې ویلی شئ چې what is it. دا څه دي. یا ته چاته وایې چې ستا دا مطلب دی، نو تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ چې do you mean it. ستا دا مطلب دی.